د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لاندو خبرونو ته. د خوست امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي چې د علیشیر ولسوالۍ د مرګونې پیښې په تړاو یوه شکمن کسان نیولي دي. د مسؤلینو په وینا له نیول شویو کسانو څخه څېړنې روانې دي چې وروسته به عدلیې او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د خوست ولایت مقام ویان مستغفر ګوربز ویلي چې بېګا شپه 9 بجې د علیشیر ولسوالۍ د بوخاني سیمه کې وسلوالو د یوې کورنۍ 10 غړي په ډزو وژلي وو. د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې 6 ښځې، 2 نارینه او 2 ماشومان شامل دي. د پیښې عیني شاهد محمد سرور شال ټلویزیون ته ویلي چې په وژل شویو کې یوه داسې امیندواره میرمن هم وه چې 3 ماشومان یې پر نس وو. د خوست والي ویان زیاته کړې چې د لومړنیو معلوماتو له مخې داسې بریښي چې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه کانفرنس یې په ګټه نه و ځکه ورنغلل. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي وایي چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان لخوا وروستی رابلل شوی کانفرنس یې په ګټه نه و ځکه یې له بلنې سربیره پکې هم ګډون ونه کړ. د نوموړي په وینا په دغه ناسته یې شک درلوده چې د ښې موخې لپاره نه ده رابلل شوې. دا ناسته د جنوري په 11 او 12 د پاکستان په کوربتوب په اسلامي ټولنو کې د انجونو د زده کړو ارزښت په تړاو رابلل شوې وه. د غونډې ویناوالو او ګډونوالو له طالبانو څخه غوښتي وو چې د انجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. په هر طرفه ځاله لارې د 15,000 او ځمکې له لارې له 500 څخه زیاتو ډالرو پر لیږد بندیز ولګېده. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو تازه حکم کې ویلي چې د هوایي ډګرونو له لارې له 15,000 ډالرو ډیر او د ځمکې له لارې له 500 ډالرو زیات بهر ته د لیږد اجازه نشته. په حکم کې راغلي چې که څوک له دې اندازې زیات ډالر لیږدوي له 10 ورځو څخه نیولې تر 1 کال بند سزا به ورکړل شي. د طالبانو د ریاست الوزرا تر لزوم دید پورې به د افغانستان بانک ته سپارل کیږي. د پروان ولایت د جبل السراج ولسوالۍ په مرکز کې د سیمنټو نوي کارخونې جوړېدو چارې پیلېږي. د راپورونو له مخې په روان لمریز کال کې د قانون او پټرولیم وزارت له لوري د دغې کارخونې د جوړولو تړون له یو قطري شرکت سره لاسلیک شوی دی. د مسؤلینو په وینا په یادې کارخونې 220 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راځي چې 90 سلنه اکتشافي چارې یې پر مخ تللي دي. امریکا پلان لري چې د بهرنیو مرستو له ځنډ څخه ژوند ژغورونکې مرستې استثنا کړي. د رویټرز خبري اجانس راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې پلان لري چې د بهرنیو مرستو په ځنډ کې ژوند ژغورونکې مرستې استثنا کړي. رویټرز د روبیو له قوله ویل چې د ځنډ په دې 3 میاشتنۍ موده کې به ټولو بهرنیو ژوند ژغورونکو مرستو ته اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بهرنیو مرستو ځنډ له امله یوازې په افغانستان کې 50 مؤسسو خپل فعالیتونه درولي دي او ورسره د امریکایي ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت هم ښکته شوی دی. ډونالډ ټرمپ د خپلې کاري دورې په پیل سره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ته 3 میاشتو پورې ځنډولې دي، خو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو له نوموړي غوښتي چې په خپله پریکړه بیاکتنه او غور وکړي. د بې ځایه شویو نړیوال سازمان له ټرمپ څخه غوښتي چې افغان کډوال له فرمان څخه معاف کړي. د بې ځایه شویو نړیوال سازمان د ټرمپ له حکومته غوښتي چې د ټرمپ له وروستي فرمانه د افغان پناه غوښتونکي معاف کړي. دغه سازمان د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره لیکلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې افغانستان ته له یوې ویجاړونکي بشري ناورین سره مخ دی. په خبرپاڼه کې راغلي هغه افغان کډوال چې غوښتنلیکونه یې منل شوي او د لیږد بهیر یې وروستي پړاو ته رسېدلی دی باید نور ونه ځنډول شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته د کډوالو د لیږد بهیر 90 ورځې ځنډولی او د غیر قانوني کډوالو د اخراج پریکړه یې کړې ده. نتنیاهو له ټرمپ سره د ملاقات لپاره امریکا ته ځي. د اسرائیل د لومړي وزیر دفتر د جنوري په 28 نیټه وویل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو به د راتلونکي فبرورۍ په 4 نیټه امریکا ته سفر وکړي او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به وګوري. د اسرائیلي رسنیو راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو مشران به په غزه تړانګه کې د اوربند تړون د 2مې مرحلې پر کارونو خبرې اترې وکړي. اسرائیل او حماس د روانې میاشتې په 15 نیټه په غزه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې په اړه موافقې ته ورسېدل. د اوربند تړون 3 مرحلې لري او لومړۍ مرحله د روانې میاشتې په 19 نیټه پیل شوې او تر 6 اونیو به دوام وکړي. حماس به د اسرائیلو 33 بندیان او اسرائیل به 10 تنه فلسطیني بندیان خوشي کړي. پینټاګون د مارک میلي د خوندیتوب جواز لغوه کړی دی. رویټرز راپور ورکړی چې د امریکا د دفاع نوي وزیر پیټ هیګسیټ د دغه هیواد د ګډو ځواکونو پخواني قومندان مارک میلي امنیتي جواز او خوندیتوب لغوه کړی دی.
ورته مهال هیکسیټ د نوموړي د پوځي رتبې د ارزونې امر کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا مخکني ولسمشر جو بایډن د خپل کار په وروستۍ ورځ مارک مینی ته د بخښنې امر صادر کړی و. خو د امریکا اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار له افغانستانه د امریکا په نامسؤلانه وتلو کې مارک مینی پړ ګڼلی دی. بریتانیا 2 تنه افغانان بلجیم ته سپاري. د نړیوالو رسنیو راپورونو له مخې د سیف الرحمن احمدزي او زیشان منګش په نوم 2 تنه افغانان قاچاق کوونکي چې 13 میاشت په بریتانیا کې نیول شوي اوس بلجیم ته استول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سیف الرحمن په غیابي توګه په 10 کاله او بنګش په 3 کاله بند محکوم شوی او باید خپله د بند موده په بلجیم کې تیره کړي. د بریتانیا د جرمنو سره د مبارزې ملي سازمان او بلجیمي چارواکو ویلي چې دغې ډلې زرګونه افغان کډوال د ایران، ترکیې او نورو هیوادونو له لارې اروپایي هیوادونو ته لیږدول. مصر د غزې په جګړه کې د ټپیانو د درملنې لپاره چمتووالی ښودلی دی. د الجزیرې خبري اجانس راپور ورکړی چې په مصر کې روغتونونو او روغتیایي کارکوونکو د غزې د جګړې د ټپیانو درملنې ته چمتووالی ښودلی دی. د الجزیرې د راپور له مخې په راتلونکو ورځو کې به مصر د فلسطین سره خپله پوله بیرته پرانیزي. د مصر روغتیا وزارت مسؤلینو ویلي چې که چیرې په راتلونکو ورځو کې د پولې د بیا پرانیستلو پر مهال د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شي نو دوی به ناروغان د قاهرې یا مصر نورو روغتونونو ته ولېږدوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې جګړې له امله تر اوربنده شاوخوا 40,000 کسان مړه او له 115,000 زیات ټپیان شوي دي. د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښې چارې.